یو عمل د تخیمه د خپل دعاګانو د قبلېدو لپاره د مشکلاتو د حل لپاره د قرضونو د ختمېدو لپاره حضرت علي رضی الله عنه او د حضرت فاطمه رضی الله کور کې یو ځل فاقه رااله ولږه رااله نهر رااله کور کې سنو د پخلي لپاره ډېره زیاته نو حضرت علي رضی الله ورته وویل فاطمه لاړه شي نبي علیه السلام کره او ورته وایه چې مونږ باندې نهره ده د الله پیغمبره مونږ د سره کا بیبي فاطمه لاړه چې لاړه نو کور کې پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو او د نبی علیه السلام چې کومه خادمه وه هغه ناسته وه نو چې دروازه وډبوله نبی علیه السلام پیش شو خادمې ته وایي دا ور ډبول خو د بیبي فاطمې ښکاري د بیبي فاطمې ښکاري ورشه ورکولو که بیبي فاطمه ورکولو شو بیبي فاطمه کور ته راغله نبی علیه السلام ته وایي د الله محبوبه د دې فرشتو خوراک خو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دی د فرشتو رزق سبحان الله الحمدلله د الله تسبیحات دا د فرشتو رزق دی نو زمونږ د پاره څه دي د الله محبوبه مونږ سره څه درک نه لګي نبی علیه السلام ورته وفرمیل بچي پوره یو میاشت وشوه چې ستا د پلار په کورونو کې په یو کور کې اور نه دی بل شوی د پخلي څه نه دی شوي البته د مال غنیمت کې چیلې راغلي دي ګډې چیلې نو که ستا خوښی نو زه به تاله یو 15 چیلې درکم او که نه یو 15 الفاظ درته ووایم یو 15 جملې درته ووایم نو بیبي فاطمه د بیبي فاطمې سوچ د غریبۍ او د فقیرۍ او دغه نبي علیه السلام ولا تصور آخرت طرف ته واړو وی د الله محبوب هغه 15 کلمې راته ووایه نو نبی علیه السلام ورته دا 15 کلمې وفرمایلې دا تاسو مو وایه نبی علیه السلام ورته وفرمایل بیبي دا جملې دا 15 دا ماته جبرئیل علیه السلام ښودلې دي جبرئیل علیه السلام ته الله ښودلې دي ما تا ته وښودلې او د بیبي فاطمې نه ما ته خبر راورسېده نو کله چې دعا کې نو دعا نه مخکې دا الفاظ وایه یا اول الاولین یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین دا 15 جملې دي یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین دا 15 جملې ووایه دا د 15 ګډو نه د 15 چیلو نه دا بهتر دي بیبي فاطمه وایي د الله محبوبه زه 15 ګډې چیلې نه علم زه دا 15 الفاظ علم بیبي فاطمه کور ته راغله حضرت علي صاحب ورته څه جلو شو وی زه خو تللی وم د دنیا دپاره خو نبي علیه السلام راله آخرت راکړه د آخرت دپاره وی موږ د الله او د الله د رسول په تقسیم باندې راځي یو نو تاسو هم کلم دعا کوئ که نه دعا کوئ مونځ نه وروسته اول خو تاسو دعا لیسارېږئ نه بځې ما علیه السلام ګرځولی نه چې وکړم د نیم نه زیات سب خالي شوي تاسو د جومات کې در باندې خارخ لګي د نیم نه زیات جومات کې قسم په خدای دومره تنګېږي که نه لکه مارغه چې په پنجر کې ګیري لکه د خدای بنده مونځ وکړه لږ کښېنه لکه الله نه وغواړه لکه الله ته سوال وکړه د الله حمد وکړه نو چې کله هم دعا کوي نو دا الفاظ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین زبا مهم تاسو مو الله دعم توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين